د تاریخ او تاریخي یوازې دا نه د انسانیت د خدمت کرنیل داسې رهبر چې مونږ او تاسو فخر ننم کوو سبا به زمونږه نسلونه هم کوي دا نه صرف دا منو د مینې د جمهوریتو حقدار ته د حق ورکولو په اصطلاح کې د هر قسم استحصال او استعمار او استثمار ختمولو سیاست چې په دې څوک وپېژني او پېژني بې زمونږ د دې زلمي لیډر خبره تاسو نو دې نه خبر یې چې هغه لکه ما چې وویل د هغه سیاست د هر قسم فرقه پرستۍ نه پاک خدمت د هر قسم تنګ نظرۍ نه پاک خدمت د هر قسم که یو بل جبر کولو حق والو مخالفت کی خدمت واره ولی خان رهبر که چه وپېژنو افسوس 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 ارمان کې چې وپېژنو او لارې بندې وي کورونه بلو پټاکه اور لګېد مجیب ته یې وویل څه ورته وویل دې خوا خو نه کوشش کېدو چې هغه وران شي پاکستان ټوټېږي ده ورته وویل روغه جوړه کوم بس پاکستان یې وساتم مونږ ولي خان ته خراج عقیدت څنګه پیش کړو زر دویم راځئ چې د پښتو په ژبه ورته پیش کړو د ننګ په ژبه ورته پیش کړو د غیرت په ژبه ورته پیش کړو د وینې او مینې په ژبه ورته پیش کړو څه چې ولي خانه چې کوم ارمان دې پلار وړی و کوم ارمان تا یې وړو او کوم غني په شعرونو کې وړی و او کوم زرګونو خدای خدمتګار و په سرو وینو لړلی ګور ته لاړ دی هغه وړی دی ځان سره لوټ شوي کورونه وړی دی ځان سره هغه ارمان څه دی هغه ارمان پوره کولو ته نه تړو ای د دې لارې ملګرو تاسو خو میدان کې ولاړ یئ ای هغه ملګرو چې دا لاره په خپله خوښه په بل لار روان دي ټولو ته ویم دا دي ناست دي هر یو دا غواړي چې داسې حالت جوړ دی داسې حالت جوړ دی چې دا اسفندیار پارټي بیا هم دوا وکړي دوا په جمع کې دیم بیا په جمع دعا وکړو دا دعا خدایه د ټولو پښتنو आवाज दो कि افغانانو आवाज दो कि افغانستان